ما ته یو خپل یو غزل دو یاد دي او هغه وخت چې کله ما د شاعرۍ ابتدا کړې وه په اووم کې وم او 82 کال هغه وخت کې چې کوم ما ړومبې غزل لیکلې وه ما ته اکثر یاد دي او نو هغه به زه تاسو ته ووایم هغه وخت هغه انداز او هغه دغه به هم دغه شي بلکل یو نوې چې ما بلکل ړومبې دا ړومبې غزل و دا ما ته یاد و د هغې ما اوس دینه کاغذ واخیستو ځان ته مې ولیکلو د هغې مطلب داسې و چې په خوله سلګی زړه کې ارمان پاتې شو په خوله سلګی زړه کې ارمان پاتې شو او ستا په یادونو مې ګزران پاتې شو دا ړومبې بلکل جي په خوله سلګی زړه کې ارمان پاتې شو ستا په یادونو مې ګزران پاتې شو او ته چې مې خوا کې د رقیب ولیدې ته چې مې خوا کې د رقیب ولیدې اوښکې په مخ زړه مې پریشان پاتې شو او ستا د یو پړق یوې جلوې په لیدو ستا د یو پړق یوې جلوې په لیدو زړه مې دننه په لړزان پاتې شو او راته دا سور اور سره ګلونه ښکاري راته دا سور اور سره ګلونه ښکاري سکړم کمانه ګلستان پاتې شو او ما عبدالله چې ستا نامه واخیسته نو ځکه شلېدلې مې ګریوان پاتې شو ډېر الله جي